الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه وصلى الله تعالى على آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وكفى. ما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله مولانا العظیم. اما ډیرو محترمو معززو مسلمانانو روزادارانو ورونو، دغه آیه کریمه چې ما درته تلاوت که اول جز د مبارک آیت ما په مخکې خطبه کې تفسیر او تحلیل کړی دی، د باقی مانده جز ته یې په دې خطبه کې اشاره کوم. ایام معدوداتین، د دې مبارک میاشتې څو ورځې روژه په تاسو باندې الله فرض ګرځولي، یا 29 ورځې یا 30 ورځې. دې ورځو ته الله پاک ایاما معدوداتین، څو ورځې روژه د دې مبارک میاشتې په تاسو باندې فرض ګرځېدلې ده. یو هجري شمسي میاشتې دي، یو هجري قمري میاشتې دي. هجري قمري میاشتې چې دي د عربو حساب دی، دغو میاشتې چې دي 29 یا 30 ورځې تکمیلي. او هجري شمسي میاشتې چې دي هغه د موږ او تاسو میاشتې دي، هغو کې 29 30 او 31 ورځې راځي. په قمري میاشتو کې 31 ورځې نشته، فقط 29 یا 30 دي. ایام معدودات، نو تاسو به دغه معدودې ورځې شمارل شوې ورځې چې الله تعیین کړي دي یې به روژه نیسئ. ایام معدوداتین فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. که چیرې په دغو ورځو کې د تاسو مسلمانانو نه څوک په سفر کې وی او یا څوک مریضان وی، دوو کسانو نوم اخلي. په دغو مبارکه میاشتې روژې کې که تاسو په سفر کې وی یا مسافر وی او یا مریضان وی، نو تاسو بیا د روژه وخورئ. خو پس د مبارکې میاشتې د تېرېدو نه د دې روژې به قضایي راوړئ. د سفر په ورځ یې وخورئ،
بیا چې مقیم شولې سفر ختم شوله د روژې مبارکه میاشت ختم شوله بیا به که د یوه ورځ خوړلې که دوې ورځې که 10 ورځې د هغو ورځو به بیرته قضایي راوړي همچنان د مریض دپاره که مریض وي یوه ورځ 2 ورځې 10 ورځې وخوره چې د روژې مبارکه میاشت تیره شوله پس د هغې نه د دې ورځو قضایي باید راوړي د مریض دپاره حکم د پروردګار دا دی که چیرې مرض دوامداره شوله په روژه میاشت مبارکه کې هم جوړ نه شولې پس د روژې نه هم ادامه پیدا کړه بیا نو د قضایي نه هم خلاص وې پې وفات شولې بیا قضایي نه هم خلاص شوې ځکه تا فرصت پیدا نه کړه تا صحت پیدا نه کړه چې قضایي دې راګرځولې وی خو که چیرې د مرض نه جوړ شولې صحت پیدا کړه بیا به نو دا مبارکې میاشتې هغه څو ورځې دي چې خوړلې دي د هغو به قضایي راوړي که چیرې صحتیاب نه شولې مرض ادامه پیدا کړه بیا د قضایي روژو نه هم خلاص یې نور به روژې نه نیسي قال صلی الله علیه آله وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمه وغلقت ابواب النار رسول اکرم صلی الله علیه آله وسلم فرمایی وی وقتی چې روژه را داخله شي مبارکه میاشت د روژې را داخله شي فتحت ابواب الرحمه دروازې د رحمت الهی د بندگانو په مخ باندې خلاصې شي د کومو بندگانو د ټولو انسانانو دپاره نه ورونو ابواب رحمه د رحمت دروازې رحمت دروازې د هغو چا په مخ روژه کې خلاصیږي چې دوی په عباداتو باندې راشي دوی د مخکینی ژوند نه په خپل ژوند کې تغییر او تحول راولي نوافل زیات کا صدقات زیات کا ختمونه زیات کا ځان اصلاح کا صبر او حوصله پیدا کا د روژې ټول حدود او اخلاق مراعات کا وی فتحت ابواب رحمه د رحمت دروازې په سبب د عباداتو باندې خلاصیږي وقتی چې بندگان په عباداتو باندې راغلل په عباداتو باندې مصروف شول الله سبب د رحمت یې ورته ګرځوي د دې بندگانو عبادتونه نوافل تراویح ختمونه روژه صدقات نیک عمل صله رحم دلسوزي چې دا ټول د روژې اخلاق دي وقتی دی چې په دې باندې ځان راوستله ځان دې پې معذب وګرځوله الله پاک دې تا په روی باندې دروازې د رحمت خلاصوي یې دې نه دا معنا نشي کېدلی چې د ټولو انسانانو په مخ باندې دروازې د رحمت خلاصیږي نه دروازې د رحمت د هغو چا په مخ خلاصیږي چې دوی په خپل ژوند کې تغییر او تحول په روژه کې راولي په عباداتو باندې راشي عبادتو ته وخت وقف کا د نورې شیانو نه سر په نظر شي د روژې میاشتې ته په احترام قایل شي معنا یې دا نه ده چې د کفارو او د ټولو پوساکو پجارو دپاره د رحمت دروازې خلاصې شوې هر هغه څوک چې په عباداتو باندې ځانونه مصروف کړل دوی دی پوه شي چې د ما دپاره د الله د رحمت دروازې خلاصې دي ځکه عبادات اسباب د رحمت خلاصېدو د دروازو د پروردګار رب العالمین دي وغلقت ابواب النار او د جهنم دروازې ورونو د ځینې کسان وایي وی په دې مبارکه میاشت کې چې څوک مړه شول د جنت د دوزخ دروازې بسته دي تړلې دي د هر چا په مخ نه دي بسته د کفارو یهودو و نصاراو په مخ نه دي بسته د پوساکو پجارو په مخ نه دي بسته د دوزخ دروازې د هغو چا دپاره بسته دي چې هغوی په عباداتو باندې مصروف دي هغوی شپه ورځ د الله دربار کې وزر او زارۍ کوي هغه شپه ورځ نفل او نوافل او صدقات او خیراتونه ورکوي
نو وخت چې دوی په عباداتو باندې راغلل الله د رحمت دروازې د دوی په مخ خلاصوي وخت چې د رحمت دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې شولې یې دوزخ دروازې ورته بسته کیږي تړل کیږي سوء استفاده د حدیث د الفاظو نه به څوک نه کوي څوک چې په نامه مسلمان دی په خپلو کړو وړو کې هیڅ نوی تغییر نه دی راوستلی په روزه مبارکه کې نه د شپې تراوو ته حاضرېږي نه ختم ته حاضرېږي نه 5 وخته جماعت ته حاضرېږي نه یې ختم شته نه یې صدقه شته نه یې خیرات شته نه یې لمونځ شته نه یې زړهسوی شته نه یې بل شته نه یې بل د هغې دپاره د رحمت دروازې نه دي خلاصې د هغې دپاره د رحمت دروازې همغسې بسته وتړلې دي لکه مخکې چې بسته وتړلې وي د دې نه مقصد د دروازو د خلاصون دا دی چې په دې مبارکه میاشت کې هر مسلمان په خپل ژوند کې تغییر راولي په عباداتو کې زیاتی راولي په خیراتو او صدقاتو کې زیاتی راولي په دلسوزۍ کې زیاتی راولي په صبر او تحمل کې زیاتی راولي د بېځایه جنګو مشاجرو نه خودداري وکوي ځان وساتي قال صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضيه صيام دهر وإن صامه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایی وی چا چې دې مبارک میاشت د یوې ورځې روژه افطار کله ویې خوړله بدون د علت نه چې مسافر نه دی مریض نه دی کوم مشکل نه لري علتونه یې همدغه دي یا به مریض وي او یا به مسافر وي دی نه مسافر دی او نه مریض دی خو مبارکه روژه یې افطار کوي خوړه لم یقضیه صیام دهر ولو که چیرې قضایي د دې روژې بیرته ټول عمر روژه ونیسي هم د دې روژې د فضیلت ځای نشي پوره کولی د دې مبارکې میاشتې په روژه کې ځان ته فضائل دي ځان ته ثوابونه دي ځان ته رحمتونه دي لکه الله پاک چې وایي چې دروازې د رحمت د روزهدارانو په مخ باندې خلاصېږي نو همدومره رحمتونه پکې پروردګار رب العالمین اچولي دي هر سړی د دې روژې ورځو ته باید په احترام کوي که علت و روژه افطار کوي خوره اکثریت علمای کرام په دې نظر دي وی که چیرې په سفر کې وي یا مریض وي د الله اجازه ده د الله امر او فرمان قبول کوي خوره هیڅ نوع ګناه او ملامتي در باندې نشته ده خو اکثریت علمای کرام بیا وایي وی که چیرې روژې سفر نه معطلوله چیرې روژې په مریضۍ کې تا ته مرض نه زیاتوله نو بیا یې ته خوړولو نه نیول ښه دي ځکه روژه په کال کې یوه میاشت ده او د لمانځه په حساب چې لمنځونه هم موږ تاسو په سفر کې قصر کوو هغلته ټول علمای کرام وي ته پوره لمانځه نه یې قصر بهتره او افضل دی وی د الله اجازه ده د الله امر او فرمان دی وی منئ الله درته وایي چې 2 رکاته فرض لمونځ مې در بخلی دی بخشش دی درته فقط 2 رکاته د ماسپښین فرض وکوه نور ورځه سفر دی وکوه هېڅ ځان مه په عذابوه وی د لمانځه د پوره کړو نه انیم لمونځ چې وکوې په سفر کې د هغو ډېر اجر او ثواب دی ته پوره لمانځه نه ځکه د الله فرمان برداري پکې تمثیلیږي خو په روزه کې بیا وایي وی که چیرې د سفر معطلي او تاخیر نه راتلله او په مرض کې زیاتی نه راتله مرض کوم مشکل نه درته جوړوله بیا یې نیول بهتر او ابدل دي اوس ورونو اختیار د تاسو دی په دې مسله کې هیڅ څوک دخالت نه لري د هر سړي واک او اختیار د خپل ځان کې دی په دې ننني وسایلو د سفر کې سفر ته روژه هیڅ تاخیر نه ورکوي هیڅ تکلیف او عذر نشته دی خو بیا هم اختیار د بنده دی نیسي یې که یې افطار کوي نه ورته ګناه شته او نه ورته ملامتي شته ده خو څوک یې چې قصدن بې سفر او بې مرضه خوري بیا وی که ټول عمر هم روژه قضایي ونیسي
د دې یوې ورځې د روژې اجر او ثواب الله پاک دوی ته نه ورکوي. هل فقه المسلمون اسرار الصيام وهل انتفعوا بشهر رمضان. آیا مسلمانانو د دې عصر و زمان د روژې مبارکې اسرار سیرونه پیدا کړي دي، پې پوهیږي؟ آیا مسلمانانو د دې مبارکې میاشتې د روژې نه ګټه پورته کړې ده که نه؟ اما اسلافنا فقد اخذوا ثماره. د موږ پلرونو نیکونو اجدادو دوی د دې مبارکې میاشتې د روژې نه ډېره لویه او غوټه ګټه پورته کوله. کان نهارهم نشاطا و انتاجا. ورځ به د دوی د کار او د روزګار دپاره وه. خپل د سیاسي کارونه، خپل دولتي کارونه، خپل شخصي تجارت او کار او کتار به یې کوله. دین ورونو دا نه وي چې ته لکه یهود او نصارا رهبانیون د دوی په غار کې ننوځه شپه ورځ عبادت وکوه، یا په جومات کې کښېنه شپه ورځ نور یا دنیا ترک کوه زه عبادت کوم. نه، وګورئ په هر لمانځه کې په آخر رکعت کې وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه. ای الله ما ته یې دې دنیا ټولې نیکۍ را په برخه کې او د هغې دنیا هم ټولې نیکۍ را په برخه کې. د ورځې به کار کوو، د وخت په کار کې به کار کوو، د عبادت په وخت کې به عبادت کوو. سهار وتلی کار دې کړی دی، اوس د جمعې اذان دې واورېدله، ټول کارونه پرېږده ترک یې که. ای جمعې لمانځه ته ځان ورسوه، غسل دې وکوه، جامې دې واغونده، ولاړ شه کښېنه چې خطیبان څه وعظ نصیحت کوي وایې وه او عمل پرې وکوه، لکه ټوله ورځ دې چې عبادت کړی وي. یوه ثانیه دې خوشي نه ده تېره کړې. وانتاجا وكان ليلهم تهجدا وقرآنا وكان شهرهم كله تعلما وتعبدا. د موږ د اجدادو و اسلافو دوی به د ورځې کارونه کول، د شپې به یې ټوله شپه تراویح، فرض لمنځونه، ختمونه، تهجد لمنځونه او ټوله شپه به یې په عباداتو باندې تېروله د پروردګار رب العالمین دپاره. اصل حق د روژې د موږ مخکنیو پلرونو پیژندلی وه. په دې عصر و زمان کې ډېر کم محدود کسان دي چې د روژې حق ادا کوي. السنتهم صائمة. دوی څه قسم روژه نیوله؟ صحابه کرامو، خلفای راشدینو، ائمه کرامو، تابعینو او تبع تابعینو. السنتهم صائمة. ژبې دوی به روزه وي، تنها په خوله دوی روژه نه نیوله. موږ تاسو د دې عصر و زمانې مسلمانان تنها په خوله باندې روژه نیسو. خوراک نه پې خورو او مشروبات نه پې چکو، نور د غیبت او تهمت او بهتان دپاره هم خلاصه پرېښې ده. دلته د روژې نقص دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام او صحابه کرامو روزې به داسې وي السنتهم صائمة فلا تلغوا برفث. ژبې د دوی به روزهدارې وي، په ژبو یې بد الفاظ نه استعمالول، په ژبو یې چاته کنځاوې نه کولې، په ژبو یې د چا غیبت نه کوله، په ژبو یې په چا پسې تهمت و بهتان نه غږوله، په ژبو یې چا پسې دروغ نه ویل، په ژبو یې د چا سره چل و ول په سودا او خرید او فروش کې نه کوله. د نن زمانې مسلمانانو په خپله ځانو ته متوجه شئ. آیا په دې 9 ورځو چې نن یې 9مه ورځ ده په ژبو باندې م روژه نیولې ده او کم نه ده نیولې؟ زه خو چې اکثریت مسلمانان په دې لارو کې وینم ټول په لهو لعبو، په سازو، په سرودو، په خنداو، په جنګونو په دې باندې اخته دي. دا روژه نه تکمیلوي، دا مکمله روژه نه ده، دا فقط نوم یې د روژې دی یو بس. وآذانهم صائمة فلا تسمعوا لباطل. یې دوی غوږونه به روزهدار وو،
په غوږو مې روژه نیوله. ای غوږو روژه څه ده؟ د له لعب خبرې نه پې اورېدلې، تهمت و بهتان یې نه پې اورېدله، غیبت یې د چا نه پې اورېدله، ساز و سرود یې د چا نه اورېدله. د نن زمانې مسلمانانو څه حال دی؟ زه 2 شپې مخکې په دې جومات کې ناست وم، د مازدیګر جماعت هم کړی وه. یو ځوان راغی د ما نه لږ دې خواته په لمانځه ودرېدله. د مازدیګر جماعت تیر شوی وه، ما تلاوت کوله، دی د ما یې څنګه په لمانځه ودرېدله. لمونځ کوي، ساز و سرود یې د ګوشیو په غوږو کې چالان دی. د خدای په لحاظو مسلمانانو فکر وکوئ ځانو تم. د لمانځه په اسنان کې خپل ساز نه ګولوي، ګوشه په غوږونو کې دي، د ټایپ ساز یې د تلیفون چالان دی او دی مبارک په لمانځه باندې ولاړ دی. د ده د غوږونو ګوشکیو ساز و سرود په ګنهګارو غوږو اورم. چې لمونځ یې پای ته ورسوله، ما وې ځوانه دلته راشه. راومې غوښته ځان سره مې کینو. ما وې څه فکر کوي چې الله ته دې لمونځ وکوله، د الله دې دومره بې احترامي وکوله، د ده سره مجلس و ملاقات و خبرې کوي او ساز دې م ورته چالان کړی دی. دومره بې اعتنایي که د یوه مشر سره خبرې کوي هغه ته ډېر ساکت او چوپ اوسېږي چې توه راته په قار نشي. خو دلته د ټولې دنیا د پاچایانو د پاچا سره خبرې کوي او د تا ساز او سرود چالان دی. وی مولوي صاحب ډېره بخښنه غواړم، فکر مې نه وه. ما وی د ما نه بخښنه مه غواړه، زه خو بخښنه نشم درته کولی. زه څوک یم؟ د هغو چا نه بخښنه وغواړه چې د هغو د بې احترامي وکوله، هغو ته په اخلاص او صداقت نه یې ولاړ، د دې هغو ته لمونځ وکوله. تاسو په خپله فکر وکوئ، د شپې ماخوستن چې ویده شي ګوشۍ دې د ساز و سرود په غوږونو کې دي تر سهاره پورې، که ویده هم یې ساز و سرود یې چالان دی. ټوله شپه د الله په قهر او په غضب ګریفتاره یې، د ټوله شپه د کا اورېدلی که نه دی اورېدلی ساز و سرود یې په عملنامه کې درته لیکل شوی دی. ورونو د دغو وسایلو نه سوء استفاده مه کوئ. د دې د هلاکت مسلمانانو دپاره نه دي راغلي چې تاسو ځانونه پې هلاک و تباه وګرځوئ. صحیح استفاده ترې وکوئ. کم دې کمه جومات ته چې ننوځې، کم دې کمه په لمانځه چې درېږي، هغه ساز و سرود خو دې د تلیفون ګل که. د خدایه خو لږ حیا وکوه که د نور چانه نه کوي. وَأَعْيُنُهُمْ صَائِمَةٌ فَلَا تَنْظُرُوا إِلَى حَرَامٍ. او د صحابه کرامو سترګې به هم روزه وي، په سترګو یې هم روزه نیوله. هیڅ وخت به روزهدار نامحرمو ښځو ته نظر نه کول، هیڅ وخت یې نامحرمو ښځو ته نه کتل. وګورئ د نن مسلمانانو حال. ولاړ شئ د بازار ته، ولاړ شئ د چاردهي سینټر ته، وګورئ چې د خلکو ځوانانو او پیغلو څه حال دی. په زړه کې به دې هم درته ونه شي چې دوی روژه نیولې ده. ځوانان بدبویه په ښځو پسې روان دي او ښځې په دوی پسې روانې دي. هیڅ خیال به د دې ونه کوي چې دا مسلمانان دي یا د دې مبارکې میاشتې روژه یې نیولې ده او که یې نه ده نیولې. دا زموږ عبادات چې الله ته منظور نه دي، په مکمله وجه یې موږ نه کوو. موږ داسې روزه نه نیسو لکه صحابه کرام او خلفای راشدینو چې نیوله. هغو داسې روزه نیوله لکه زه چې اوس درته بیانوم. وَأَعْيُنُهُمْ صَائِمَةٌ فَلَا تَنْظُرُوا إِلَى الْحَرَامِ. دوی به په روزه کې د خپلو سترګو ډېر خیال ساتله. نظر په خاطر ورته راغی، ورته ویې یا رسول الله چې ده په تندې په نامحرمه ښځه سترګې ولګېږي د هغې ګناه څه ده؟ سترګې نه ورته نیسي، تشا یې نه دی پسې روان، تعقیبوي یې نه.
یوه ښځه د پتن د دروازې نه راووتله او تا سترګې پرې ولګېدل. علي کرم الله وجهه د دې پوښتنه کوي وی ګنهګار شولم څه وکړم؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ویي النظرة الاولی وی اول نظر د تا دی، په دې ته نه مؤاخذه کې، ته نه ګنهګارېږي چې فجعتا د پتن د سترګې پرې ولګېدلې، او دوهم نظر د شیطان دی، هغه درته ګناه ده. موږ تاسو مسلمانانو خو چې ولیدله بیا نو سترګې په مو کې خښې وي، تو چې ویښته یې وګورو، چاختوب یې وګورو، ډنګرتوب یې وګورو، سپینتوب او تورتوب یې وګورو، پیشن او لباس یې وګورو، بیا سترګې د ځوانانو د دوی نه نه اخوته کېږي. دا روزه نه شوله. همدا خاطر دی چې د عبادات موږ نه اصلاح کوي، ځکه موږ یې په مکمله وجه نه ادا کوو او نه نیسو. او فحش وقلوبهم صائمة فلا تعزم على الخطيئة او اسم. دوی په خپلو زړونو هم روژه نیوله، زړونه به یې هم روزهدار وو، د زړو روژه به ده وه چې د بدو عملونو قصد او تصمیم به یې نه پې نیوله. هر وخت به چې بده خبر په زړه کې ورتاو شوله سمدستي به یې زړه ته متوجه کېدله، توبه به یې ایستله، دغونه به یې خپل ځان صرف نظر کوله، لرې کوله به یې. وایدیهم صائمة فلا تمدد بسوء او اذى. او لاسونه به د دوی روزهدار وو، لاسونه به د دوی روزهدار وو. هېڅ وخت یې په روزه کې چا په چا باندې وار او جنګ نه کوله. د نن ورځې مسلمانانو ته راشئ، نقاش ته ووځي ټول جنګ و جدل دی، بازار ته ووځي ټول جنګ و جدل دی، دکاندار ته چې سمه خبره کویم وي که یې خلې واخله که یې نه خلې ډېرې خبرې مه کوه چې روژه یم. ګورئ ورونو، هر څومره بد اخلاقي چې کوئ د ځانو سره مې وکوئ، د روزه مبارکه مه بدنامویه. دا مه وایه چې زه روزه یم، روزې لیونی راځنې جوړ کړی دی. روزه د سړي نه لیونی نه جوړوي، روژه سړي ته صبر ورښیي، تحمل ورښیي. 14 ساعته نه ډوډۍ خوري نه اوبه څښي، د ټولو نه د ځان منې کړی دی. د دې نه لوی صبر څوک در کولی شي؟ روزه یې در کولی شي. همداشان د خلکو په مقابل کې به بده خبره هم تحمل کوي، یا چا سره به جنګ و جدل هم نه کوي، او هر ساعت به هر چا ته اختار نه ورکوي چې د ما نه د ځان لرې که چې زه روزه یم. ته روزه بدناموي، ته روزه داسې معرفي کوي چې دا ډېر یو بد شی دی، هر سړی په جنګ اچوي او هر سړی په غوسه اچوي. بد ته بد اخلاقه ته چې د روژې احکام او حدود یې نه دي مراعات کړي. روژه صبر در کوي، ته بې صبري کوي، لیونتوب کوي. نن وګورئ د مسلمانانو په اجتماع کې څه حال دی. ښار ته چې ولاړ شئ ټول خلک یو د بل سره په جنګ اخته دي. ما روژه نیولې ده، ما سره به ډېرې خبرې نه کوي. یوه دې چې ورسره دوې کله نور جنګ دی او یو ډبول وهل دي، ولې ما روژه نیولې؟ جنگ دی یوه ګناه ده، بد اخلاقي دی بله ګناه ده. دا چې روژه مبارکه بدناموي دا ته ټولو درته لویه عظیمه ګناه ده. روژه الله پاک د دې دپاره نه ده پیدا کړې چې تا په غوسه کا، تا په جنګ واچوي، د تا نه بد اخلاقه بد پیره جوړ کړي، تا نه مسلمانان ټول په تیښته شي. روژه د حلم دپاره پیدا شوي، روژه د صبر دپاره پیدا شوې ده. نو د چا د ویلو لاس اچولو نه خودداري وکوئ که روزهداران وئ. و ارجلهم صائمة، او د دوی پښې به روزهدارې وي. د پیسکو پجور ځایو ته به په روژه کې دوی هیڅ وخت په پښو باندې مایزل نه کوله. ما تیره خطبه کې مو وی ورونو، پیغمبر علیه صلات وسلام به چې بازار ته داخلېده خاصه دعا ده د بازار چې ته د الله نه په الله باندې د شیطانه استعانت او کومک وغواړې چې بازار ته، ځکه بازار د پیسکو پجور ځای دی. په حدیث کې پیغمبر علیه صلات وسلام وی خطرینې نقطې او ځایونه او اماکن د دې دنیا په سر چې دي د الله جوماتونه دي، او بدترین د دې دنیا په سر چې ځایونه او اماکن او آبادي یا بازارونه دي.
ځکه بازار کې ټول فسق و فجور، ظلم و ستم، ناروا، سود، ظلم روان دی. د دغو ځایونه مسلمان باید ځان وساتي. تیره خطبه کې مې وویل که صحیح روزهداران ویه بدون د ضرورته بازار ته مه داخلیږئ. که داخلیږئ هم په دې شان داخل شئ لکه چې ما درته وویل چې سترګې م روژوي، غوږونه م روژوي، ژبه م روژوي، لاسونه م روژوي، پښې م روژوي او زړه م روژوي. تر څوم چې روژه خرابه نه شي روژه م وساتئ. اما مسلمو اليوم فمنهم من اتخذ رمضان موسما لطاعت الله و مضاعفة الخیرات. د نن ورځې مسلمانانو روژه بیا څه رقم نیسي؟ یو ټولګی، یوه ډېره لویه ډله د مسلمانانو د دې عصر و زمان روژه د اطاعت او عبادت میاشت بولي. خپل ځانونه اطاعت او عبادت ته وقف کوي. د ورځې خوب کوي، کار کوي، د شپې عبادت ته ځان چمتو کوي. شپې ماخوستن په افطاري باندې ښه ډوډۍ خوري، چای خوري، وي چې نفلو نوافلو تراویحو ته تقویه شم په ښو اعصاب. سهاره پر شمعی کوي، په دې خاطر یې نه کوي چې زه موړ ومه، په دې خاطر یې کوي چې ما ته غوسه او قهر پیدا نه شي، چا ته کنځاوې ونه کوم، چا ته ضرر ونه رسوم. دا یو ټولګی د مسلمانانو دی. صاموا نهاره فاحسن الصيام، او ورځ ټوله دی روژه وي، په خطرینو حدودو کې روژه نیسي. وقاموا لیلة فاحسن القیام، او د شپې ټوله شپه په قیام باندې تیروي، په تراویحو په ختمونو باندې تیروي. وشکروا نعمت الله علیهم، او د الله د نعمتونو شکران کوي. فلم ینسوا اخوانهم من الضعفاء، هیڅ وخت دی خپل مسلمانان ورونه د خپلو خیراتونو او صدقاتو نه ایروي. وبجوار هؤلاء المحسنین خلف سوء، او د دې زمانې د مسلمانانو په څنګ کې بل ټولی د مسلمانانو دی چې دا بدترین خلق دي. لم ینتفعوا برمضان، د روژې مبارکې د میاشتې نه دوی هیڅ ګټه نه ده پورته کړې. نه یې په اخلاقو کې تغییر راغلی، نه یې په کړو وړو کې تغییر راغلی، نه یې په عباداتو او لمنځونو کې تغییر راغلی. مخکې د روژې نه هم 5 وخته جماعت ته نه حاضرېدل، اوس هم نه حاضري. مخکې د روژې نه یې هم تراویح او نفلونه نه کول، اوس یې هم نه کوي. مخکې یې هم خوله ټوله شپه ورځ په غیبت او لهو و لعب خلاصه وه، اوس هم خلاصه ده. مخکې یې هم د قرآن تلاوت او د قرآن روی نه خلاصوله، اوس یې هم نه خلاصوي. دا د مسلمانانو ابد ټولی دی. ولم یستفیدوا بما فیه من صیام و قیام، او دوی د دې مبارک میاشتې د روژې نه هیڅ نه وه استفاده، نه د قرائت نه وکوله، نه د قیام د تراویحو نه وکوله، نه یې د ختم نه وکوله، حتی د 5 وخته جماعت نه هم دوی نه دی کړی. دا اوس د مسلمانان چیرته دي؟ روژه یې نیولې ده. وګورئ د علماو خبرې په عمل کې واضح دي. په دې محل کې همدغه تاسو څو کسان مسلمانان یئ، نور نشته دي. ټول د غفلت په خوب اوس ویده دي. روژه مې نیولې ده، کوټې پردې کش که، ځان ته تپه تیاره جوړه که، سهار ته ماښامه ویده شه، یې ماسپښین او د مازدیګر او د ماښام لمونځ هم مه کوه. روژه مې نیولې. دا د موږ د مسلمانانو روژه ده. جعلها الله للقلب والروح فجعلوه للبدن. الله پاک روژه جوړه کړې ده د زړه او د روح دپاره چې زړه دې په اصلاح کې، روح دې په اصلاح کې، د وحشي کالبوت دې په اصلاح کې، د خدای عباداتو ته موقوف وګرځوي، رای ولې د خدای په کور کې یې کېنوي. روژه د دې دپاره پیدا ده. دې سویو مسلمانانو د خېټې دپاره جوړه کړې ده روژه، بل یې هیڅ استفاده نه ده کړې. په افطار ماښام کې هم 2 تشت اټکله خوري، نور کله به 1 تشت خوړله. په پرشمي کې هم 3 تشت اټکله خوري، نور کله به 2 تشته خوړله. نور یې د روژې نه هیڅ نوع استفاده نه ده کړې. جعلها الله للحلم والصبر
فجعلوه للغضب الله پاک د روژه د حلم د صبر د توانایۍ دپاره جوړه کړې ده دوی د څه دپاره جوړه کړې فجعلوه للغضب دوی د قهر او غضب دپاره جوړه کړې الله پاک روژه د صبر د درس راته راکوي صبر راته زده کوي صبر راښیي چې وګورئ 14 ساعته موږ روژه نیسو اوبو ته هم ښه زړه کیني چکو ډوډۍ ته هم ښه زړه کیني چکو خپلو نکاح کړیو ښځو ته هم ښه زړه کیي چې ورسره کینو څملو نیک صبر دی که نه دی ته دې لوی صبر به چیرته وي ډوډۍ ته ښه اشتیا لرم د ما په اشتها برابره ډوډۍ د ما په کور کې په اطاق کې راته تیاره ایښې ده که یې وخورم هم هېڅوک مې نه ویني نه راباندې خبرېږي نه خورم ولې نه خورم د الله د مینې محبت په خاطر یې نه خورم د الله د ویرې نه یې نه خورم او که نه وي په تیاره کوټه کې خو طعام او ډوډۍ راته ایښي دي اشتیا لرم او هېڅوک مې هم نه ویني اوس که په دې حاضرو مسلمانانو کې چا روژه خوړلې وي او دلته راغلی وي ناست وي څوک یې پېژني څوک پې پوهېږي دا صبر دی زه د الله په خاطر صبر کوم ډوډۍ ته اشتیا لرم ډوډۍ مې په اختیار کې ایښې ده او هېڅوک مې هم نه ویني خو نه خورم درس د صبر او د حوصلې دی الله یې راکوي موږ تاسو د دې نه درس نه اخلو د صبر اندک چې یوه خبر چا راته کاته پورته کړه بس وهل او ډبول دي موږ د صبر درس کله د روژې نه زده کوو موږ د روژې نه قهر او غضب مشاجره جنگ و جدل زده کوو بیا خلکو ته هم وایو یا ما سه به یوه دوې نه کوې د ما روزه ده یعنې روزې د ما نه لیونی جوړ کړی دی روژه ما ته درس د صبر نه راکوي روژه ما ته درس د قهر او د غضب راکوي مخکې مې هم درته وویې هر څومره بد اخلاقي چې کوي کوئ که یې د اولاد څه کوي که یې د همسایه څه کوي که یې په بازار کې کوي خو مسلمانه د روزې نه هم بدي مه کوه دا مه وایه چې ما سره خبرې مه کوه چې روژه یم ووایه یا لیونی یم ووایه یا په قهر یم ووایه یا ډېرې خبرې مه کوه خو د روژې مبارکې نوم مه اخله چاته مه وایه چې روژه د سړي نه لیونی جوړوي جعله الله للسکینة والوقار فجعله للثواب والشجار الله د روژه د تسکین دپاره جوړه کړې ده الله د روژه د وقار او د عزت دپاره جوړه کړې ده چې ته خپل عزت خپل تسکین کې راولي تسکین نور څومره تسکین 14 ساعته هیڅ نه خورم او زه لکه یو عادي انسان په خپله طبع عیار ولاړ یم نه په قهر کېږم نه جنګ کوم نه جدل کوم نه مشاجرې کوم نه په چا ظلم کوم بلکې د مخکې نه ورځو نه د ما اخلاقو کې تغییر راغلی په خلکو رحم کوم په خلکو کرم کوم د خلکو سره د رحمۍ او د معامله کوم د خلکو سره کومک کوم مالی او جانی کومک کوم هر څوک چې احتیاج و محتاج وینم افطار او روژه ماتی ورته تیاروم دلته د روژې وقار او عزت دی خو موږ جعله الله لیغیروا فیه من صفات انفسهم الله پاک د روژه د دې دپاره راوستلې ده چې موږ د خپلو نفسو کې تغییر راولو په خپلو نفسونو کې تغییر راولو د ځمکې نه ته اسمانه نفس ته باید تغییر ورکو د قهر د خبرو د خوب د خوړو د چکو د صدقاتو د نوافلو د هر شي په هغه کې باید فما غیروا الی مواعید اکلهم خو دوسو مسلمانانو په دې مبارکه میاشت کې هیڅ تغییر په ځانو کې نه دی راوستلی کتې خوړلو چکلو وختو کې تغییر راوستلی دی دوی د روژې په اخلاقو کې هیڅ نوع تغییر دو بدو مسلمانانو نه دی راوستلی کت د خوړلو چکلو په وختو کې تغییر راوستلی دی د سهار چای او د غرمې د ډوډۍ نه 3 چنده زیاته ډوډۍ
په افطار باندې خوري، په روژه ماتي باندې. او د شپې د ډوډۍ په ځای باندې په پړشمي باندې 2 چنده ډوډۍ خوري، نور روزهدار نه دی، نور روژه نه نیسي، نور د روژې په اخلاقو پابند نه دی، نور د روژې په آدابو او مواعیدو باندې پابند نه دی. روژه د ځان دپاره حدود لري، هیڅ حد یې د روژې نه مراعاتوي. هر چا چې یو حدیث پیغمبر علیه صلات وسلام دی وی که چا د په روژه کې د دروغو نه اجتناب ونه که، د بدو اعمالو نه اجتناب ونه کړه، وی الله هیڅ اراده د ده د روژې نه لري، نه هیڅ د ده روژه په کار نه ده، نه دې نیسي. دا په دې عمل معنا باندې څوک چې په روژه کې اخلاق نه اصلاح کوي، ځان نه اصلاح کوي، په ځان کې تغییر نه راولي، نو دا روژه یې دته هیڅ ځای د اجر او ثواب نشي نیولی. والطاعم فجعله معرضا للفنون الاطعمه والاشربه. دې بدو مسلمانانو روژه په قد د دې دپاره راوستلې ده، دې دپاره یې نیولې ده چې په روژه ماتي 10 قسمه خوراکونه په دسترخوان باندې کېږدي، په پړشمي باندې 10 قسمه خوراکونه په خپل دسترخوان باندې حاضر کړه. ورونو روژه د دې دپاره نه ده. د روژې یو خصوصیت ده دی تا ته یې در زده کوي، تا د فقیر غریب مسلمان کونډې رنډې یتیم چې وږي دي دغو د حاله دې خبروي. ته وږی اوس دې څه حال دی؟ ته یوه میاشت په ټول کال کې وږی کې، د ورځې هم ته نه، د ورځې 14 ساعته وږی، د شپې خو ځان مړوي. خار غریب ټول عمر په لوږې باندې تېروي. دغو د زړه نه ځان خبر که. 10 قسمه خوراک په روژه ماتي باندې مه خوره، 2 قسمه یې وخوره، نور یې ورولېږه، خار غریب مسکین ته یې ورکه. کله یې کوو، کله یې اصلاح کېږو، ټوله ورځ لوږې باندې یې تېروو، بېګه چې په ډوډۍ کینو بیا خار غریب مسکین بېوزله نه را په یاد کېږي او نه یې پروا لرو. دا څه دی چې روژه موږ ته درس او تعلیم نه راکوي، نه موږ استفاده ترې کوو. قال صلی الله علیه آله وسلم لو اذن الله السماوات والارض ان يتكلما لبشروه من صام رمضان بالجنه. وی کچیری پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایی وی کچیری الله پاک اجازه د خبرو ورکا زمکی او آسمانونو ته. زمک هم خبرې کولی شي، آسمانون هم خبره کولی شي، خو الله پاک اجازه نه ده ورکړې، او یې د خبرو کړلو اجازت یې اخیستې ده. نو دلته پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وی که چیرې الله پاک آسمانونو او ځمکې ته اجازه د خبرو کړلو ورکه، نو آسمانونه او ځمکې به څه وکړه؟ ان یتکلم لبشروه من صام رمضان بالجنه. هر روزهدار ته به د ځمکې نه آواز کېږي چې ته اهل د جنت، زیری در کوم روزهداره چې ته اهل د جنت. د آسمانه به روزهدار ته آواز را نازلیږي ای روزهداره زیری مې در باندې ته اهل د جنت یې. د کوم روزهدار دپاره؟ د هغو روزهدار دپاره چې د روژې په میاشت کې یې هیڅ نوع تغییر په خپل کړو وړو ځان و عباداتو کې نه دی راوستلی. د هغې دپاره به ځمکه او آسمانونه زیری د جنت ورکوي؟ نه، هیڅ وخت نه، هیڅ کله نه، هیڅ وخت به ته فایده وانخلي. د هغو چا دپاره به زیری ځمکې او آسمانونه د جنت ورکوي چې دوی په خپل ژوند کې د ځمکې نه ته آسمانه تغییر راوستلی دی د روژې په مبارکه میاشت کې، په عباداتو کې، په کړو وړو کې، په اخلاقو کې، په صبر کې، په سکینه او وقار کې، په نوافلو کې، په تهجد کې، په قرائت قرآن کې، په ختمونو کې. که هر چا په دو حدودو د روژې کې لکه هغه مخکې اول حدود چې خوله مکمله روژه، ورونو دا روژه ده چې خوله دې روژه وي، ژبه دې روژه وي، سترګې دې روژه وي،
پوزه دې روژوي، غوږونه دې روژوي، لاسونه دې روژوي، زړه دې روژوي او پښې دې روژوي. دا مکمله روژه ده. دې روزهدار ته به ځمکې و آسمانو چیغې ویلې چې ای روزهداره ته اهل د جنت یې. ای روزهداره الله دې در ځنې راضي شوی دی. ای روزهداره د الله دې ته خوښ یې. ای روزهداره روزه دې د الله په دربار کې قابل دې قبول وګرځېدله. تا ته یې د روزې په مقابل کې جنت الفردوس در په نصیب وګرځوله. پروردګار رب العالمینه د موږ د دې مبارکې خاورې نه د د وینو او د جنګ او جدل ټغر ته ټول کړي. پروردګاره په دې خاوره او جغرافیه کې امن و امان راولې. پروردګاره موږ مسلمانان یو، خیر که ګناهګار یو. پروردګاره موږ د بندگان یو، خیر که سرکشه یو. پروردګاره بیا هم نن موږ د تا فریضه روژه په خوله نیولې او بلې فریضې ته د روزې سره حاضر شوي یو. پروردګاره د موږ ها واورې، موږ سوالونه واورې، په موږ د رحم او کرم نازل کړي. پروردګاره د دې قتل و قتال، د دې وینو د باران، د دې انتحار او انفجار، د دې ګډوډۍ، د دې رسوایۍ، د دې ناکامۍ د انسان او انسانیت او اسلامیت د اخلاقو د وتلو نه موږ ته نجات راکړي. پروردګاره د دې ملک کې داسې چاته قدرت ورکړي چې هغه د تا د دین حقیقي خدمتګاران وي. پروردګاره موږ د دوی زړونه سره یو کړي. پروردګاره په موږ د رحم وکړي، په موږ د کرم وکړي. پروردګاره د موږ سرکشیو ته مه ګورې. پروردګاره په دې جغرافیه کې واړه ماشومان، کونډې، رنډې، یتیمان ګزاره لري، ژوند لري، شپه ورځ یې په لوږې تېرېږي. پروردګاره پلارونه او مورانه یې د لاسه ورکړي دي. په زرهاوو په لکهاوو کونډې رنډې یتیمان لرو. ټولې تیږې ډبرې د موږ مسلمانانو په وینو باندې لړلې دي. پروردګاره نور مه ځوروې. پروردګاره په هره ګناه دې چې نیولې یو معافي ورته وکوې. پروردګاره په دې ملک کې امن و امان راولې. پروردګاره په دې ملک کې امن و امان راولې. پروردګاره بل هیڅ نه در ځنې غواړو، یو د دې ملک امن و امان در ځنې غواړو، هغه ته راولې. موږ عاجز یو، هر چاته م لاسونه واچول، هر چاته م ورغللو، هر چاته ننواتې په کور کې ناستلو، هر سړي م په خوله سوک را کړی دی. پروردګاره نن په ډېر ذلت، په ډېره شرمندګۍ د تا دربار ته م لاسونه پورته کړي. د تا نه امن او امان غواړو، د تا نه کمک غواړو، د تا نه رحم غواړو، تا نه دلاوري غواړو. پروردګاره نور دې موږ آواز واورې. پروردګاره نور مه ځوروې. پروردګاره نور دې دې وینو ټغر ته رابند کړې. پروردګاره موږ ټول یو اتحاد او یو اتفاق وګرځوي. ټول مسلمانان یو. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تا امر د اتحاد او اتفاق دی، موږ تفریقه اچولې ده. ته وایې اتحاد شو وکړه، یو شی، موږ تفریقې اچوو، یو بل نه ځانونه جدا کوو. پروردګاره اصلاح راولې. پروردګاره اصلاح راولې. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.